اکثره افغان کډوال ماته ټلفنان راکوي چې زموږ د افغان کډوالو راتلونکی څه دی. درنو افغان کډوالو، کوم چې د پاکستان هېواد د خوا څخه په 2023 کې د افغان کډوالو د غیر راجسټرو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوه، بیا په 2024 کې موږ تاسې ولیدله چې زموږ د هغو افغان کډوالو چې پیوار کارت لري یا ICC کارت لري د هغو په اړوند باندې هم دا خبرې راووتلې چې دا افغان کډوال به هم وځي. خو موږ افغان کډوال ته چې دا اوس د 2024 د جون میاشته د دغې میاشتې تر 10 نیټې پورې وخت راکړل شوی دی. خو ځینې خلک دا خبرې کوي چې افغان کډوالو کارډونه چینجېږي او افغان کډوالو ته وخت ورکړل شوی دی یا افغان کډوال نور ایستل کېږي. دا خبرې چې دی دا یوه هم حقیقت نه لري. تر اوسه پورې زموږ ستاسې ټیم نه دی پوره چې کوم ټیم پوره کېږي. زما امید دا شته چې پر 10 د جون هر کال په نړیواله سطحه دا د مهاجرو د نړیوالې ورځې په مناسبت لمانځل کېږي او دغه 10 د جون میاشت چې ده ورځ چې ده دا خاص د کډوالو د نړیوال کډوالو دپاره ځانګړې شوې ده. نو شاید زموږ د کډوالو سرنوشت په 10 د جون معلوم شي یا تر کومه نیټه چې موږ ته راکړل شوې وه پر 10 د جون باندې معلوم شي. نو تر اوسه پورې نه زموږ د کاډو د چینجېدو خبره یا د بدلېدو خبره شته او نه د نوي کاډو د ورکول کېدو خبره شته، نه د ټیم خبره شته. یو شی هم نه دی تر اوسه پورې معلوم. کوم خلک چې په سوشل میډیا خبرې کوي یا پر فیسبوک ټیک ټاک یا یوټیوب باندې کومې ویډیوګانې خپروي، وروره دا یو حقیقت نه لري. موږ تاسې باید تر 10 جون او تر 10 جون پورې انتظار وکړو چې زموږ په اړوند باندې کومه پرېکړه کېږي. آیا وطن ته ځو؟ وطن زموږ تاسې مور ده، موږ تاسې په خپل وطن ته ځو او خپل وطن به آبادوو. او که چیرې دلته ټیم ورکول کېږي، څنګه ورکول کېږي او په کوم شرایطو ورکول کېږي، دا به وخت ته پرېږدو. مننه.